مننه. همدرد صاحب د نیمروز ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ په ګټلالو سیمه کې د یو شمېر هغه افغانانو مړي موندل شوي چې ایران ته د ناقانونه تګ پر مهال لا درکه شوي وو. د تازه موندلو شویو مړو کره شمېر لا روښانه شوی نه دی، خو ځینې ویډیوګانې چې موږ ته رارسېدلې دي نږدې 10 مړي لیدل کېږي په هغه کې. کله چې یو کس د کار د نشتوالي له امله د ایران پر لور په دښته کې خطرناک سفر غوره کوي، دا یوازې د کډوالۍ مسله ده که د طالبانو د اقتصادي نظام ناکامي هم ده؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې دا اقتصادي مسله ده او هغه ځوانان چې هغه له افغانستان څخه تېښته کوي د بیروزګارۍ له وجې څخه ځي. ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې د اقتصاد وده یوازې دا نه ده چې جی ډي پی یا ناخالص ملي عاید لوړ سي یا دغه درجه اندازه لوړه سي، بلکې اقتصاد هغه وخت په واقعي ډول سره رشد او نمو کوي کله چې موږ تاسو په تعلیمي برخه کې پانګونه وکړو، کله چې موږ تاسو مسلکی کادرونه وروزو او په عین وخت کې هغوی ته کاري فرصتونه برابر کړو. یعنی که موږ هر څومره کادرونه هم وروزو ولی کاري فرصتونه ورته برابر نسو کړلای، بیا هم موږ تاسو د انیمپلویمنت یا بیکاری لوړې کچې سره مخ کیږو او دا خپل یو بحران زیږوي. او دغه ځوانان چې اکثره له افغانستان څخه روان دي، یو خدا ده چې موږ تاسو پښتو کې یو متل لرو وایي د ډول غږ لري خزي، دا ځینې چې اروپا ته لاړو امریکای ته لاړو، موږ تاسو د جمهوریت د سقوط نو وروسته ولیدل چې په لکونو افغانان له افغانستان څخه ووتل. بیا دغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي، په هغه افغانان چې په داخل کې پاتې دي، کله چې د دوی ځینې ویډیوګانې وکسونه او دا شینه په خارج کې ګوري، نو دوی هم هوایي کیږي، یو ډول هغه هوس کیږي چې دوی هم په هر قیمت چې وي حتی د خپل ژوند په قیمت سره دوی دا مانی چې زه باید خارج ته ځان ورسوم. بیا ځي د ایران له لارې دغسې ترکیې ته راځي، د ترکیې نه بیا بالاخره یا د یونان له لارې او یا په کشتۍ کې تر ایټالیا پورې ځان رسوي او ځان اروپا ته رسوي د اسایلم لپاره، د پناهندګۍ لپاره. زما هیله له دغو افغانانو څخه دا ده چې اول خو د کوښښ وکړي دغه نورو هیوادونو ته د نه راځي. زه شخصا دلته مثلا په ترکیه کې د دې شاهد یم، هغه افغانان چې هغوی په افغانستان کې د یو کار په کولو سره شرمیږي، مثلا دکانداری وي یا کوم بل غریب کاری وي یا روزمره کارونه او دا شی نه وي، هماغه کارونه دوی دلته راځي په ترکیه کې کوي، په فابریکه کې کار کوي، په دکان کې کار کوي، په نانوایي کې کار کوي، په رستوران کې کار کوي، په بل ځای کې کوي. دلته په هماغه کارونو باندې نه شرمیږي، ولی په افغانستان کې په هماغه کارونو باندې شرمیږي. تربور برا پوری وخاندي، ترزو برا پوری وخاندي، یا ببل یا بکلیوالو ته زه کم راشم. خو اکثره همدرد صاحب دغه کسان چې بهر ته مسافرت لپاره ځي یا مهاجرت کوي د کار لپاره کوي، دا په دې چې افغانستان کې د کار زمینه مساعده نه ده دې لپاره ځي. همدغه ټیک تر اعظم غل نیازي خبره دا ده چې اول خو د کوښښ وکړي چې خپل اولادونه دي د مرګ په قیمت په هیڅ وجه په قاچاقي لارو باندې نه لیږي. دوهم دا چې دولت ته مسؤلیت راځي کیږي او اوسنیو حاکمانو طالبانو ته راځي کیږي، هغه دا ده چې دغه ځوانان چې په لارو کې مړ کیږي یا ژوند له لاسه ورکوي، د دې اصلي مسؤلیت د اوسنیو حاکمانو په حیث باندې دوی ته راځي کیږي. دوی په دې کې ناکام شوي دي ترڅو د افغانانو لپاره د کادرونو لپاره او هغه کسان چې کادرونه نه دي ولې د کار ظرفیت لري یعنی کار غواړي، د هغوی لپاره د کار په نه پیدا کولو یا د کاري فرصتونو په نه پیدا کولو کې دوی پاتې راغلي دي او د دوی کورنیو ته باید دوی ځوابګوی اوسېږي. په دې کې هیڅ شک نشته. د کار تقاضا چې څوک ولري هغه سړی په بیکاره کې حسابېږي. یو نیم داسې اشخاص چې هغوی نه غواړي چې کار وکړي، ولی یو څوک داسې وي چې هم کاري ظرفیت لري هم خپله د دې غوښتنه لري چې هغه یو کار پیدا کړي، نو یوازې دغه اشخاص موږ په بیکارو کې حسابولی سو چې هغه د کار پیدا کولو پسې ګرځي یا د کار کولو غوښتنه لري یا تقاضا لري. نو په دغه حالت کې د بیکارو اندازه ورځ تر بلې لوړیږي. دا په دې معنی ده چې دوی په اقتصادي مدیریت کې ناکام شوي دي او په دې برخه کې بدبختانه لازم پانګونه نه ده کړې، پام نه ده کړی. بل دا چې یوازې د نارینه و نه ده، موږ تاسو ګورو اکثره قاچاق باندې چې ځي نارینه دي. مثلا د نیمروز په برخه کې تاسو دغه شهیدان وګورئ، الله تعالی د دوی وبخښي، دا اکثره نارینه دي. ښځې هم همدغسې په غربت کې دي، د هغوی په مخ د تعلیم دروازې بندول، هغوی نه روزل، هغوی ته په مسلکي برخو کې د روزنې فرصتونه نه برابرول. دا په خپله په دې معنا ده چې موږ خپل د افغانستان د اقتصاد د ودې مخه نیولې ده. زموږ نیم نفوس چې ښځې دي د هغوی مخه مو نیولې ده، هغوی ته مسلکي روزنې نه ورکوو، هغوی نه پرېږدو چې خپل عصري زده کړې وکړي، پوهنتون ووایي، ښوونځی ووایي، بالاخره ډاکټران سي، انجینران سي، اقتصاد پوهان سي، یا په نورو مختلفو مسلکونو کې د درس وایي، له ادبیاتو شروع تر هرې بلې ډیګري پورې چې د دوی مسلم حق ده. یعنی که د دې پر مخ دا دروازې خلاصې سي، زه باور لرم همدغه کسان
که ښځې دي که نر دي دا چې فارغېږي دوی خپله کولی سي چې مختلف سازمانونه رامنځته کړي، مختلف شرکتونه رامنځته کړي او خلکو ته د کار د پیدا کولو فرصتونه رامنځته کړي. نو دا یوازې د حکومت کار هم نه ده، بلکې حکومت مسؤلیت لري ترڅو خصوصي سکتور هم پیاوړی کړي او خصوصي سکتور باید کوشش وکړي چې د حکومت یا دولت ترڅنګ خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي ترڅو موږ تاسې په راتلونکي کې بیا د افغان ځوانانو د دغه ډول مرګونو شاهدانو نه اوسېږو او افغان ځوانان مو په قاچاقي ډول سره ایران، ترکیه او اروپا ته لاړ نشي. مننه. کدا موږ پرتله کو همدرد صاحب لا جمهوریت وخت سره جمهوریت کې هم ډېری ځوانان په ناقانونه لارو باندې تلل او هغوی شکایت هم دا و چې په وطن کې کار نشته دی. که چېرته پرتله سره وشي هغه وخت دغه د بیکارۍ کچه ډېره وه که اوس؟ زه فکر کوم هغه وخت د بیکارۍ کچه ټیټه وه. ټیټه په دې خاطر وه چې د نړیوالو مرستې وي، کاري بوختیاوې ډېرې وي، شرکتونه ډېر وو، پانګونې ډېرې وي. په هره برخه کې موږ تاسې لیدل چې تجارتونه ډېر زیات وو. زه شخصا رئیس د ګمرک وم، ماته معلومېده د تجارت اندازه ډېره لوړه وه، ډېر زیات مالونه راواردېدل افغانستان ته. موږ تاسې وارداتي هیواد یو، مصرفي هیواد یو، مصرف مو ډېر ده، بدبختانه صادرات مو ډېر کم دي، په هغه وخت کې هم کم وو، اوس هم کم دي. ترڅو چې موږ په یو صادراتي هیواد بدلېږو د هغه لپاره ډېرو اصلاحاتو ته ضرورت ده، د اقتصادي ثبات ساتلو ته ضرورت ده. طبیعي خبره ده چې اوس بیکاري زیاته ده. څو دلیلونه لري. یو دلیل خو دا ده چې هغه نړیوالې مرستې او د نړۍ په افغانستان کې داخلېدل یا شمولیت یا ښکیلتیا په افغانستان کې کمه سوې ده. په افغانستان کې ښکیل نه دي، د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. هغه وخت موږ تاسې نړیوال پانګوال هم په افغانستان کې درلودل، نړیوال انجیوګانې هم درلودلې، نړیوال دفترونه او شرکتونه وو او د کاري بوختیاو په برخه کې فرصتونه زیات وو. په ځانګړي ډول هغه کسانو ته فرصت زیات وو چې هغوی تعلیم یافته وو، په تعلیم باندې سمبال وو، علم یې درلوده، پوهه یې درلودله او کولی سوی چې په مختلفو دفترونو کې کار وکړي. اوس هغه فرصتونه چې په دفترونو کې وو یا د اداراتو لخوا ورکول کېدل هغه نشته. اوس یوازې هغه چې موجود دي هغه چا لپاره دي چې هغه تعلیم یافته نه دي، ولې په مسلکي برخو کې کولی سي چې کار وکړي او د فابریکاتو ډېره مننه. تاسو ته بیا زه راګرځم همدرد صاحب.